بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. آدم علیہ السلام د پیدایش پورې خبره راغلی و او د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم په درس کې مونږ د آدم علیه السلام ذکر په دی وجه کوو چې هغه د ټولو انسانانو پلار دی او بیا د هغه نه وروسته د نوح علیه السلام ذکر په دی وجه کوو چې نوح علیه السلام ته آدم ثانی ویل کیږي. هغه نه بیا دوباره د انسانانو نسل چلیدلی دی او ابراهیم علیه السلام ذکر په دی وجه چې نبی علیه السلام په آبا و اجدادو کې یو لوی نوم دی ابراهیم علیه السلام. دا شان په سیرت په ابتدا کې په شروع کې مونږ د دې مخکنو انبیاو سره تذکرہ کوو. نننی درس کې به ان شاء الله درې خبرې. یو دا چې د آدم علیه السلام غلطی کېدل ته او ځمکې ته راتلل او په ځمکه باندې رهایش پذیر کېدل. دویمه خبره بیا ده چې د آدم علیه السلام په اولاد کې د ګناه تصور د شیطان د ورانی په وجه باندې شروع کېدل د قابیل او د حابیل د قصې سره. او بیا دریمه خبره د آدم علیه السلام نه واخله تر نوح علیه السلام پورې په دنیا کې اگر چې نورې ورانې وي خو د شرک ورانې پکې نه و. نو د نوح علیه السلام د قوم ذکر چې په هغې کې اولنې شرک راغلی او د هغې شرک په وجه باندې هغه تباه شوي. آدم علیه السلام چې کله الله رب العزت ولا مقام ورکو او د دې مقام د مخکې نه پته وه، ځکه الله رب العزت ملایکو ته د مخکې نه اعلان کړی انی جاعل فی الارض خلیفه. د مخکې نه دې خبرې پته وه چې آدم علیه السلام د ځمکې دپاره پیدا شوی دی، به ځمکې ته ځي. او په جنت کې د آدم علیه السلام د عارضي رهایش انتظام شو او په دغه کې یو ازمیخت په هغه باندې ایښودلی شو چې په دې جنت کې تاسو هر څه خوراک او څښاک کولی شئ خو یو ځای ته به نه نږدې کېږي، یو ونې ته یو بوټي ته به نه نږدې کېږي، د دغې نه به خوراک او څښاک نه کوئ. آدم علیه السلام او د هغه بیبي حوا علیه السلام دې دواړه پیدا شوي د ځمکې دپاره دي، د ځمکې د خلافت دپاره، خو په جنت کې رهایش ایستی، په جنت کې اوسي. نو شیطان د دیو سره دشمنی په اوله کې ظاهره کړې او د دقې دشمنۍ په وجه باندې شیطان تباه شوی دی، مردود شوی دی چې د آدم علیه السلام ته د سجدې کولو نه انکار وکړو. نو شیطان آدم علیه السلام ته وسوسه اچي. د دې وسوسې څه صورت دی، په کومه طریقه باندې دا خبره رسولې ده، د دې د شیطان په کومه طریقه باندې آدم علیه السلام ته دا خبره کړې ده، د دې خبرو څه تفصیل په روایاتو کې او په قرآن مجید کې نشته. الله په علم کې چې څنګه شوې ده، خو شیطان ورته وسوسه واچوله. شیطان په دې خبره باندې دا خبره یې تیره کړه او دا د شیطان ډېر لوی جال دی چې انسان ته د یو کار داسې طرف او داسې اړخ وښي چې د الله هغه حکم تی پکې هیر کړي، الله هغه حکم تی هیر کړي. نو آدم علیه السلام ته د جنت ژوند دی، د جنت د بېغمۍ او د پریوانه نعمتونو ژوند دی.
په دغه ژوند کې هر سړی خوشحالي آدم علیه السلام او دغه بیبي بګم خوشاله نو شیطان څه دوکه ورکړه دا دې ونه چې تاسو منع کړی شو کنه په دې کې یو کار دی ځکه تاسو خو به لیږي زمکه ته تاسو خو به دې زمکه ته کو چېرته دا ونه مو خړه نو بیا د دې ونې دا کمال دی چې په دې سره بیا سړی په جنت کې همیشه په جنت کې علی شجرة الخلد هل ادلک علی شجرة الخلد ادم دې ونه ته قیامت چې هغه به همیشه به دې پاتې کې په جنت کې و ملک لا یبلا او داسې ملک او داسې بادشاہي او داسې دغه به درګي چې به خرابېږي نه ختمېږي بنه او دغه شان په بل ځای کې په سورۃ الاعراف کې دا وی ما نهاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملکین تاسو چې دې خبر نه منع کړی چې دې ونه ته منځه نو په دې کې دا کمال دی کدا تاسو خو تاسو نو ملائک جوړ شي ملائک به نه جوړ شي نو بیا به د ځمکې د تلون اخلاص شي او تكونا من الخالدین او دا چې دلته بیا همیشه نو په دغه طریقې سره د آدم علیه السلام نه هغه حکم د آدم علیه السلام نه ير شو فنسیا آدم علیه السلام خبره یې رشوه او دغه ونی ته نږدې شو چې کله ونی ته نږدې شو د جنت لباس لري شو او د الله رب عزت د حکم د سرتابه په وجه باندې د جنت نه د وته حکم شو دنیا ته دتلو نو دلته ګوره د آدم علیه السلام او د ابلیس د ذهنیت فرق معلومیږي چې د انسان او په ابلیس کې به فرق دی ابلیس ته چې کله دا وشو چې ته سجده وکړه ابلیس وینا دا خو زمانه کمزورې دی او زه دنه اوچت یم چې کله بیا وته د جنت نه د وته حکم شو ویخه د په وجه باندې ته مو باسي نو زه مال موقع راکړه ما ته مهلت راکړه چې زه دې ځان سره بوزم دې ځان سره جهنم ته بوزم نو شیطان باوجود د غلطۍ نه باوجود د ګناه نه باوجود د سرتابۍ نه خپل غلطي منی نه خپل غلطۍ نه راوړي نه خپل ګناه تسلیمي نه نافرمانی تسلیمي نه او آدم علیه السلام ته چې الله رب العزت د طرف نه پیغام راغی علم انحکما تاسو دواړه ما منع کړی نه وای د دې ونی نه منع کړی نه وای بیا ته ولې رااله هغه دواړه سکی قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون آدم علیه السلام دا نه وای دا خو ته د مکه نه دغه شان کړو چې دې بزمکه تزي زمکه د بار غوځو جوړ شوی د زمکه د بار په دې کې زما څه قصور شو دغه زما څه خطر دغه ذهنیت نن سبا د شیطان دغه ذهنیت د نن سبا په دې زمانه کې ډیر زیات دی انتهایی په خلکو باندې حاوی کړي دی یو سړی خپل غلطی نه مني یو سړی دا نه مني زمانه چې دا خطا یو شو دغه زما څه قصور دی دا خدایغه بوجا دا خدایغه بوجا دا خدایغه کار دی دا خدای د ټولو نه غټو دا د حکومت کار دی زموږ بګیسي نو دا شیطانی ذهنیت دی آدم علیه السلام زمونږ د نیکه سو فطرتو ربنا ظلمنا انفسنا ما غلطی شوی مونږ په ځانونو باندې زیاته کړې او الا مونږ ته بخنه وکي که چېرته تا بخنه ونه کړو نو مونږ به تاوانیان کو تر دا خبره ونه بخله نو آدم علیه السلام د خپل غلطۍ اعتراف کوي خپل غلطی مني او د جنت نه چې کله دنیا ته راځي په دنیا کې د آدم علیه السلام د نسل سلسله شروع کیږي او د نسل سلسله هغه په دې اعتبار سره چې د آدم علیه السلام اولاد چې وکیدو نو یو بچی باندې کېدو بلکې په یو جوړه به پیدا کېدل یو الک او یو جینۍ دا به پیدا کېدل او بیا به دې کې کم دوه به یو ځای پیدا شي نو هغه دوه نه بلکې د بل یو پیدایش سره دوه نور چې کوم په بل وخت کې پیدا شوي دي د هغوی سره به د هغوی نکاح کېدو نو په دې طریقه باندې دا د آدم علیه السلام دا نسل دغه شان تیر شوی دی نو دا ټول انسانان مونږ چې یو دا د آدم علیه السلام اولاد یو په دې کې یو ذات لا یو نسب لا
په بل نسب باندې هیڅ برتری نشته. په دې کې یو ژبې والا لا په بل ژبې والا باندې هیڅ برتری نشته. په دې کې یو ځای والا لا په بل ځای والا باندې هیڅ برتری نشته. ټول د آدم اولاد دي. برتری په څه باندې ده؟ په دیندارۍ باندې ده، په تقوا باندې ده. چې تقوا په چا کې سیوا ده هغه سړی اوچت دی، هغه سړی برتر دی. نو بیا په یو قرآن مجید کې د آدم علیه السلام د دوو بچو یو واقعه ده. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ سورة المائده کې. او په دغه ځای کې د دې خبرې بیان نشته چې دا د دیو دا معامله په څه وجه باندې راغلی، دوی چې دا قرباني پیش کول نو د دې وجه سوا. او بعضې روایاتونه داسې معلومیږي چې د دې وجه دا وه چې دغه دوه کم کسان چې قابیل نوم راځي او د یو حابیل نوم راځي، د دوی دپاره چې آدم علیه السلام فیصله وکړه ته به د دغې زنانه سره واده کوي او بل ته دغې زنانه سره به واده کوي. نو قابیل په دې خبره باندې خوشحاله نه و. قابیل وی زه خو داسې نه کوم، زه خو دا خبره نه منم او زه به د دې بلې سره واده کوم. او حابیل چې دی نو هغه د پلار خبرې ته غاړه ایښې وه، هغه د پلار خبره منله. نو دا هم ګوره د شیطان یو حربه څه ده، انسان په خوراک او څښاک باندې خطا کوي، د خوراک او څښاک په وجه باندې ګډوډ کوي. دویمه حربه یې څه ده، دی به په تکبر باندې په اوچتوالي ستا په مخ کې خلق دا خبرې کوي او ستا عزت او مرتبه دې ته څوک نه ګوري، ته خو د ټول نه اوچت دی په دې چل باندې. او درېیمه ده په خواهش نفس باندې، په مینتیاګانو باندې، په دې چل باندې به خطا کوي. نو دغه شان قابیل په دې وجه باندې خراب. قابیل وی زه خو دې سره نه، زه به دې بل سره واده کوم. د دواړو په منځ کې مسله رااله. نو آدم علیه السلام دواړو ته حکم وکړو دواړه قرباني وکړئ، دواړه قرباني وکړئ د الله په نوم باندې. او چې د چا قرباني قبوله شوه نو هغه سړي خبره به منلی کېږي، د هغه سړي خبره به کېږي. نو د قربانۍ په هغه وخت کې دستور دا و چې قرباني به چا کوله څه به د الله په لار کې ورکول، نه به چا خوړو نه، چا ته به رسېدو نه، د هېڅ چا به هم په لاس نه راتلو. خو هغه به د اسمان نه به پسې اور راغی او اور به وخوړه، خبره ختمه. دا به د دې خبرې علامت و چې دا قرباني قبوله شوه. او چې کله به قرباني هغې پسې به اور رانغی دغه شان به پاتې شوه نو دغه قرباني به رد وه. نو دې دواړو ته د قربانۍ حکم شو. د الله په نوم باندې څه ورکئ. نو قابیل چې و نو دی زمیندار و او حابیل چې دی نو دی شپونکی و. قابیل ولګېدو څه چې ورسره و موجود په هغې کې د ټولو نه خاص خاص څیزونه راټول کړو او سوچ یې څه وکړو، هسې به هم اور خوري، هسې هم د اور خوراک دی، هسې به هم سوځولی کېږي. راشه دا بېکاره څیز کوم څیز چې زما د په کار ونه دی هغه څیزونه یې راواخېستو او هغه یې کېښودل. او قابیل چې کله د الله په نوم باندې قرباني دی خپل کنډک ته چې لاړ د ټولو نه بهترین څاروی چې وکتو، بهترین ګډ هغه یې راواخېستو، هغه یې د الله په نوم باندې قربان کړو. نو د حابیل قرباني قبوله شوه، د حابیل قرباني قبوله شوه او د قابیل قرباني قبوله نه شوه. نو بیا هم قابیل وی دا خبره اوس هم زه نه منم، اوس هم زه خبره منم نه. ولې ته ولې داسې شوې، ستا دا ولې قبوله شوه او زما دا ولې نه ده قبوله شوې؟ څنګه چې شیطان خبره کوله ده ته ولې دا مقام میلاو شو، ده ته دا مقام ولې میلاو شوی ما ته ولې نه میلاوېدو؟ نو قابیل وی لأقتلنک، شیطانو ته دا خبره وکړه د سړی قتل کا، د سړی د لارې نه ختم کا چې دی مړ شي چې تا د لار ازاده شي، دی د لارې نه لرې کا. نو قابیل د شیطان په هغې خبره کې راغی او باوجود په روایتو کې راځي چې د قابیل چې ونه دی کمزوری د ده په حابیل باندې وس نه رسېدو او حابیل مضبوط و، د ده نه په جسامت کې هم مضبوط و. او په یو موقع باندې دی چېرته اوده د ګډو بیزو سره وتی و بهر، هلته اوده و
او دی قابل ته موقع میلاو شو او شیطان ته د طریقو د طریقې معلومه نه وي په کومه طریقه به سړی مړ کی شیطان ته دې خبرې چلو غوږی غټ غټ راخلا او به سر باندې ولکی سر باندې ولکړي چې بیا قتل کو نو بیا وته د خخولو چلوم نه معلومه چې خخیږي به څنګه په کومه طریقه باندې سره وس کومه سو بعضی اسرائیلی روایتو کې د ډېر وخت د حابیل د لاش شیدنه د پزان په وګ باندې ګرځاو ځان دا خبره سمون تصدیق نشو کولای شي بهرحال خو قران کې چې راځي واقعا په قران کې دا وایي چې الله رب عزت دوه مرغان راولېګل هغه مرغانو دغه شان د مخه ته د دې خبره یو قسم لا د تربیته کوج په کومه طریقه باندې بدا خولې کې هغه د غیر او کنستا یو بکی پټ کو خاور نو د تم دا خبره معلومه شونه دوم بیا د هغه جسد د غشن پټ کو بهرحال دا رومبني ګناو پزمکا د زمکه په سر باندې چې د آدم د اولاد نو شو قابیل قتل کو او دا د دغه قتل په وجه باندې حدیث کې راځي چې څومره قتلونه تر قیامت پورې کیږي د قابیل به بکی سي د قابیل به هغه قتل کې سي ځکه د دې طریقې رواج جوړ کړي دي د طریقې رایج کړي د خلکو کې دینه مخ کې د طریقه خلکو کې نه و نو دغه شان کم یو سړی چې هم یو ناکاره کار شروع وکي یو ناکاره کار هغه د ټولو نه مخ کې په معاشره کې وږي نو په دغه چې کم خلق زی د خبره چې څوک مني او په دغه روان دي نو د دغه خلقو په دې ګناه کې هم د دې سړی سي او برخي او دغه شان کې سړی د دین اوچت کار کوي ګناه طرف ته خلق راولي راځه دې کار تر راځه د دې سړی سره هم دغه ټول دغه ټول دا ګناه په دې باندې پڼ کیږي او په دې کې برابر لوګي دا موبایل شې په دې رابللو کې دام شامل دی ته په غانه شیر کوي ته په ډرامه شیر کوي ته په فلم شیر کوي او خلق ګوري ته په تصویر شیر کوي د زنانو هغه خلق ګوري ته د سو کې اني هغه د چې کم ګناه کېږي بای کو زرستا میسره برخه دي او موږ په خوشحالي وي دومره ویوز پیرالو دومره کسانو وکړو بیا دومره کسانو تورسېدو بیا دومره کسانو شیر کو دا چې په هغه باندې څومره شیر کېږي ستا بیلنس سیوا کېږي وسره بیلنس د وسره د ګناهونو سیوا کېږي نو دغه شان د قابیل برخه چې دا په هر یو قتل کې شته الله رب عزت زمونږه حفاظت وکړي د دې هر یو ګناه نه بیا د آدم علیه السلام د اولاد سلسله د قشان روانه و او د آدم علیه السلام نواخله تر نوح علیه السلام پورې دا لس پیړۍ لس نسلونه تیر شوي دي که حدیث د بخاری کې راځي ابن عباس رضی الله عنه روایت ته کان بین آدم و نوح 10 قرون كلهم على الاسلام د نوح او د آدم علیه السلام په منځ کې لس پیړۍ وي لس نسلونه وبګي د پیړونو مراد 100 کال نه دي ها 100 کال نه یو کال یو لس 100 کال زر کال تیر شوي دي بلکې د آدم او د نوح په منځ کې لس نسلونه او د هغه وخت د نسلونو عمرونه شونه هغه په زرګو کلونو کې لکه د نوح علی السلام په باره کې راځي نوح علی السلام په قوم کې 9.5 کال تیر کړی دي 9.5 کال د نوح علی السلام په قوم کې پاتې شوی دی نو دغه نه مخکې چې کومه پیړۍ وي د انسانانو عمرونه زری را روان دي په قلاره کمیږي نو د دې نه مخکې اندازه دي چې د دې نه مخکې د خلکو عمرونه د دیونم سیواو او کم خلق جنن سبا ځان ته ساينټیسټ او ځان ته محققین وي او چې انسان وي د کمزوري د کچ نه په بار راغلی دی د کچ شیز نه په بار راغلی حالانکه دې نه ده انسان د اوچت نه په خطر روان دی آدم علیه السلام جسم جوړ هغه سوسو لاسو او یا لاسو پورې راځي او دا غینه په خطر باندې را روان دي انسان انحطاط کیږي ارتقا بګنیږي اوجتیږي نه انحطاط به کمزوري به را روانه ده دغه شن په عمرونو کې کمزوري را روانه ده نو د نوح علیه السلام پورې لس پیړۍ تیری شوې او دا ټولې پیړۍ د په اسلام باندې دا خبره یاد ساتل پکار دي د الله په نسبت باندې دین صرف اسلام دی
او دا اسلام صرف د نبی علی السلام سره نه راغلی، د آدم علیه السلام نو اخله تر نبی علیه السلام پورې کم یو نبی چې راغلی دا ټول سره دین اسلام، د ټولو دین اسلام. په دې کې دا کم چې خلقو د ځان جوړ کړي دا يهوديان دي او دا نصرانيان دي، دا دغه خلقو د دغه انبيانو نو ورستو د ځان دین جوړ کو هغه ته منسوب کو، هغه انبيانو ته منسوب. نو دا ټول ملتونه څومره چې کم د انبيانو تیر شي دا ټول په اسلام باندې. او د نوح علیه السلام د بعثت نمخ کې په دغه قوم کې شرک شروع شو، او د شرک شروع کېدل په کومه طریقه باندې وو؟ شیطان د انسان د گمراه کولو لپاره اره ولار اختیاري. په دغه معاشره کې څه بزرګانو څه اولیاء پکې داسې نیکان خلقو چې دغه نیکی تر لري پورې مشهوره. قرآن دغه نومونه اغستې: ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر. 15 کسان کله چې د دنیا نه لاړو نو شیطان خلقو ته راغله دا سړي نیکان سړیو دی خو د دې بوجه باندې تاسو په نیکای باندې راوختي وای، دیو به اجتماعات کوله، تاسو به رامن راجمه کوله او تاسو ته به د نیکای حکم کوو چې دا خلق لاړو تاسو ته به د نیکای حکم سوکي او تاسو ته به د نیکای کارونه څنګه را یادي، تاسو به دې بوجه باندې دا کارونه کول. نو چې کارو کوي زه د دې شکلونه جوړوم او دغه شکلونه چې تاسو کله چرته اجتماع کوئ پوسټر یې ولګوئ او په پوسټرو کې د دې شکلونه مخې ته کوي چې تاسو ته را یادېږي. او چې کله بیا اجتماع ختم شو چې بیا کېده نو بیا د هغې نه وروستو چې کله په دغه وخت کې په دغه نسل سره خو دغه کار وکړو، بل نسل چې راتلو دا دستورونه تاسو سره په دې پوسټرو کې څه د پراته دي، دا خو تاسو د مشرانو دغه کړو دي دوی سره به دي ته الله یادېدو. نو تاسو چې کار وکړئ دا په دې کورونو کې ولګوئ، کورونو کې ځان ته کور کې به الله یادېږي، دوی ته د مخې ته دغه شان وګورئ. نو دغه شان په قلاره خبره روانه وه. آخر کې چې کم خلق ډېر لري پاتې شو نو هغوی ته څه ووایي؟ هغوی ته وایي دغه خو دي که نه دغه خدایان خو دغه دي چې ستاسو پلار نیکه به ورته سجدې لګولې او ستاسو پلار نیکه به ترې غوښتل، نو د دې نه بوتان ته جوړ کړئ او د دې سجدې کوئ. او یا دا چې بوتان مخکې نه پراته دوی سره بوتان جوړ کړی شي د مخکې نه، لکه دا ورته ویلي چې دا تصویران خو به ختم شي نو بیا به تاسو چل کوئ. اوس د ګټو نه سره د دې شکلونه جوړ کړئ چې ځان سره کېدی، نو چې بیا کله هغې بل نسل ولیدل د دې به خلکو عبادت کوه نو تاسو هم د دې عبادت کوئ. نو هغوی یې په دې کار باندې راواړول. دا هر یو بدعت او هر یو ناکاره عمل شیطان انسان ته ړومبی د نیکۍ په لار کې راځي، د نیکۍ په صورت کې راځي، د نیکۍ په شکل کې او د دې سره به دا نیکي به ته میلاو شي، دا کار به وشي. نو دا په اصل کې د هغې انجام بیا ډېر خطرناک راځي. نو په دې وجه باندې نبي علیه السلام کل بدعة فی النار، هر یو بدعت چې دی د هغې انجام څه دی؟ اور دی. ولې اگر چې په ړومبی کې به هغه کفر او شرک نه وي خو هغه به داسې حد ته ورسي چې هغې نه به کفر او شرک جوړ شي. نو دا د نوح علیه السلام په قوم کې دا کار شروع شو. او نوح علیه السلام د ټولو نه اولنی رسول دی. د نوح علیه السلام نه مخکې انبیاو څومره چې د انبیاو آدم علیه السلام هم نبي او دا ړومبی پیغمبر دی چې ته شریعت ورکړی شو، قانون ورته ورکړی شو، نوی قانون. د ټول نه اولنی پیغمبر رسول دا نوح علیه السلام. نوح علیه السلام قوم ته راغی او قوم ته د څه شي دعوت ورکړی دی؟ د توحید. د الله بندګانو د الله بندګي شروع کړئ او دا کم نور چې کم تاسو د ځان نه جوړ کړي دي د دې نه راواوړئ، صرف او صرف د الله بندګۍ ته غاړه کېږدئ. او د نوح علیه السلام دعوتو د څومره او په کومه طریقه باندې و؟ نوح علیه السلام په خپله د قرآن د نوح علیه السلام الفاظ نقل کړي: انی دعوت قومي لیلا و نهارا. ای ربا د شپې به سیم تلی ما او د ورځې به سیم تلی ما، د شپې مې ورته دعوت ورکړی دی، د ورځې مې ورته ورکړی. فلم یزدهم دعائي الا فرارا او اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. ځان له یو کس ته هم دعوت ورکړی، ټولو ته مې په جمع باندې هم دعوت ورکړی. د هرې خبرې هر یو سړي ته مې ځان رسولی دی، خبره منلې نه ده. 9.5 کاله نوح علیه السلام دعوت ورکړی دی او څومره کسان مسلمانان کیږي؟ د روایاتو نه مختلف تعداد معلومیږي،
خو کم مختلف روایت چې دی پای کې دا چې د اوو نه واخله تر اتیاو پورې دومره کسان مسلمان شي. د اتیاو نه سیوا پکې نشته په روایت چې د اتیاو نه پکې سیوای. نو دغه شان د اوو نه واخله تر اتیاو پورې دومره کسان په 9.5 کاله کې دا مسلمانان شوي دي. او دا د عام سړي دعوت نه دی، د عام سړي خبره نه ده، د پیغمبر خبره ده، د اولنی رسول خبره ده، د اولنی رسول دعوت ده. نو دا دعوت دا زمونږ د مؤمنانو او د مسلمانانو کار دعوت کول دي، خبره رسول دي. نتیجه د الله په لاس کې ده. نتیجه څه ده؟ دا به الله مرتب کړي. نوح علیه السلام 9.5 کاله دعوت ورکړي، خو بیا به دې دعوت کې دا کار نه کوي ورګه لږ به پکې وروستو شمه د خپل خبرې نه چې دا خلق اومني، دا کار پکې نه کوي. په اسلام کې په دعوت کې دا گنجایشونه نشته چې راشي د دې سره پکې دا ناروا کار وکړي چې دې زما دا خبره ومني، یا دې د ناروا کار سره پکې لږ ګډون وکړي چې دې دا خبره ومني. دا کار نبی علیه السلام دا چل چرته نه کړي چې په ناروا کار کې سره شریک شي چې دیو زما دا روا خبره ومني. ځکه چې کله لار کولاو شي نو بیا دغه لار بیا بنديږي نه، دغه لار بیا په اخوازي. په دې وجه باندې د دین دعوت خالص د انبیاو د نبیانو په منهج باندې کول پکار دي. دا غینه اخوا غیر اسلامی طریقې د دعوت د پاره نه دي اختیارول پکار. بیا چې کله دا خلق ایمان نه راوړي نو نوح علیه السلام ته حکم شو بدی باندې عذاب راځي، او دغه عذاب صورت بسې چې دیو په غرقېږي په اوبو کې، د اوبو سره به غرق کولای کېږي. نو ته کشته جوړه کړه، چې کشته جوړوله نو قوم پورې مذاق وکړه. ښه مخکې نبي و او اوس دې ترکان جوړ شو، اوس ترکاڼي کوي. او چې به راتلو ښه دلته کم دی اوبو، ته اوس به دې ځای کې کشته جوړه، دلته اوبه کم دي، ته چېرته په سمندر په غاړه جوړوه، چېرته دریاب په غاړه جوړوه، اوس په دې ځای کې کشته جوړه. نوح علیه السلام په دغه خبرو باندې پروا نه ده کړې. د الله حکم دی کشته جوړه کړه، کشته جوړه. دې نه ګورم چې څه علتونه پکې نه لټوم. الله حکم کړی دا ولې دې دا کار به دې ولي او دا کار به دې ولي، او په دې کار کې څه حکمت دی او په دې کار کې څه علت دی. د دې علتونو زمونږ ته د دې خبرې اجازه نشته چې دا علتونه پکې ولټو. الله حکم دی، خبره ثابت شو دا د الله حکم دی، بس بیا په هغه خبره باندې آمنا وسلمنا. نو د دې خلقو دغه رویه و د نوح علیه السلام سره، او نوح علیه السلام د هغوی په خبرو باندې پروا نه ساتلې چې ورګه دا خلق را پورې خان دي، ورګه دا کار به پټ کم تر د بل ځای کې وکم او یا به وروستو کم، خو د حکم اطاعت حکم منلی دی. او بیا چې کله دغه راځي طوفان راځي، ځمکې نه هم اوبه راوځي، فجرنا الارض عیونا، ځمکه اوبه راوباسي خپلې ټولې، او د اسمان نه هم اوبه راوریږي، د هر طرف نه اوبه، او ځمکه ټوله د اوبو نه ډکېږي. او صرف او صرف هغه خلق پکې بچ کېږي چې کم خلق د نوح علیه السلام سره مؤمنان دي، په کشتۍ کې موجود دي. او تر دې پورې چې د نوح علیه السلام خزا او د نوح علیه السلام یو بچی هغه هم په دې طوفان کې هلاکیږي. او قرآن دغه واقعات بیان کړي، د بچی واقعي چې کله دغه طوفان سیوا شو، نوح علیه السلام ورته راوخیږه، دې کشته ته راوخیږه، هغه وی کشته به څه کوي، زه به هغه بغیر ته وخیږم، په غر باندې به ځان بچم، کشته ته نه خیږم. نو دا داسې بدبخته چې د نبی اولاد دی او بیا هم هدایت یې نه دی نصیب شوی. نو دغه کشته والا صرف بچ شوي دي. او د نوح علیه السلام سره چې په دې کشته کې کم خلق وو، د هغې نه بیا د نوح علیه السلام اولاد او دغه شان د نوح علیه السلام نه وروسته بیا د انسانانو نسل هغه تیر شوی دی. نن سبا اکثر خلق تقریبا مسلمانان چې څومره ډلې دي، هر یوه ډله د دې خبرې دعوه کوي زمونږ دا ډله چې بس دقه د نجات ده، زمونږ د دې ډلې نه علاوه بله ډله د نجات نشته. دا د نوح علیه السلام کشتی دی، دا د نوح علیه السلام کشتی دی، څوک راوخېدل نو هغه به بچ کېږي. دا خبره بالکل د انتهایی زیاته مبالغه ده او ډېره غټه لویه دعوه ده، د هېڅ چا هم نه دي په کول پکار. د نوح علیه السلام کشتی څه ده؟ د الله کتاب او د الله د نبي سنت. د دې نه علاوه بل څه شی د
د نوح علیه السلام کشته نه ده د نجات باعث صرف او صرف د الله کتاب او د الله د نبی سنت ده دا بیا د نوح علیه السلام په نسل کې چې کم د هغه د بچی د سام نه نسل چلیدلې ده نو پای کې زمونږه پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دا هغه نسب دا هغه نه دی به ان شاء الله سبحانه و تعالی سبحانك اللهم